ندی قربان شمای وطنای زد کوم تاریخ دیوان شمای وطنای تا د مې ویلي نه وو چې دا ځای خوشی که ما اخیستی دی او نوره دا د چا نه اخیستی ده خو د ما د پلار او د نیکه ځکه دا د ما شخصي ځای دی اوهو خو ته په خبره نه پوهېږې ها ټولې ښه لکه ده والکه لاسونه یې وتړه څوک یې یا الله بنده دلته څه کوې څه غواړې کله چاته څه ورکولی شي ته خپله خیرتخور یې ته د خپله د نورو د خلکو نه د غریبانو نه د بېوزلو نه د بیچارهګانو نه د خولې ډوډۍ راباسئ په خپله یې خورې ته په ما ته څه راځي ورکوونکی هغه الله دی هغه الله چې ځمکې او اسمانونه یې پیدا کړي دي هغه الله چې زه اوسه یې پیدا کړي دي هغه الله چې ته یې پیدا کړی تا ته یې موټرې ساتونکي قوت زور جایداد درکړی دی ته به خلکو ته څه ورکړې که چې کلي خلک ستا په دې ناجایزو کارو خبر شي باور وکړه چې ټول کلی به تا ژوندی رانیسي ټوټې ټوټې کوي به دې او ژوندی به دې سوځوي ما به سوځوي ګوره د ما او ته الله رب العزت څونه مهربانه دی څومره رحمان او رحیم دی تا ته یې ځواني درکړې ده
موټر یې درکړي دي، ساتونکي یې درکړي دي، بنګله یې درکړې ده، مارکیټونه یې درکړي دي، زور او قوت او جایداد یې درکړی دی. خو ته غریب، بیچاره، مظلوم، یتیمان، هغه چې د یوې مړۍ یوې ګولۍ په ارمان کې دي، هغه ځوروي، د غواړي د هغې جایداد، د هغې مځکه، د هغې پوله پټی په خپل نوم. ته داسې فکر کوي چې له تا نه بل زورور نشته؟ شته. که د کلي خلک خبر شي، یو لاس شي، په اتفاق او اتحاد شي، تا به داسې ټوټې ټوټې کي او د هر اندامه دی سپو ته واچوي. خوله دې سمه خوځوه. مور داسې زوی نه ده راوړی چې ما ته کاږه وګوري. شته د لویو قدرتونو قدرت، د شاهینشاهانو شاهینشاه الله رب العزت. دا چی کوي؟ دا چا سره لګیا دی؟ اوبه. آیا تراله بل زورور شته؟ الله رب العزت ته د میاشې د مچ وزر په شان دی هم نه ښکاري. د تکبر غرور د څه لپاره؟ هسې یو سوال راته پیدا شو. هغه بزګر چې ستا ساتونکو نیولی دی، لاسونه یې ورته تړلي دي، او هغه بیچاره هره لحظه وایي اوبه اوبه. د یو غړپ اوبو په ارمان دی. کیدای شي د هغه یو غړپ اوبه د هغې ژوند وژغورل. خو که ته د هغې بزګر په ځای وي، یا په دغه دښته غرونو کې، په دې ځنګل کې، په دې بیابان کې یوازې وي، تږی وي، اوبه هم نه پیدا کېږي، او د ما سره یو غړپ اوبه وي، ته څه کوې؟ زور به یې درنه واخلم. زور زور زور. که په زور یې وانخلې بیا بیا به یې په پیسو درنه واخلم. که په پیسو یې در نه کم بیا د موټر به درکم. یو غړپ اوبه موټر، هو. که په د یو موټر یې هم در نه کم بیا دواړه موټر به درکم بیا. دوه موټر، یو غړپ اوبه دوه موټر. که د دواړو موټرو باندې د یو غړپ اوبه در نه کم بیا ټوله هستي به درکم. ټوله هستي یعنې ټول جایداد، موټرې، کور، ځمکې. بلکل. نو هسې ګرانه دوسته، زما خوږه وروره، کله چې ستا د ټولې هستۍ قیمت یو غړپ اوبه وي، بیا د مغرور په څه یې؟ د دومره تکبر غرور په څه؟ د ظلم ستم تیرای په څه؟ د څه لپاره؟ فکر وکړه. ګوره دوسته، تا ته الله رب العزت هر څه درکړي دي، د الله شکر وباسه، ناشکري مه کوه. په شکر باندې الله رب العزت خوشحالیږي. که چیرې کې ناشکره شوې، الله درته په قهر شو، نه به ته وې، نه به د دا موټرې وي، نه به د دا ساتونکي وي، او نه به د هلته جایداد، ځمکې، بنګلې وي. پوهېږي د فرعون نه خدایي پاتې شوې ده، د شاداد نه جنت پاتې شوی دی، او د لوط علیه السلام ټول قوم تباه شوی دی، ځکه چې الله ورته په قهر. الله داسې کار مه کوه چې تا ته الله په قهر شي. مشره، څه خبره ده؟ چا سره مصروف یې؟
اوبه اوبه راکړه لږ. قومندان صاحب دوکان هم دسته ځمکه او جایدادونه هم دسته که غواړې کور مې واخله مړ کوه مې ما اولادونه مې ما یتیمان کوه. په مرمۍ دې نه وژنم د تندې نه دې وژنم. خیر ده یو غړپ اوبه راکړه. اوبه یو غړپ اوبه غواړې اوبه غواړې نشته اوبه نشته اوبه تا ته زه اوبه نه درکوم مرګ درکوم مرګ اوبه غواړې. ولکه وسره شنئ. وروره زه ستا نه بخښنه غواړم. زما سترګې زما شتو زما کبر زما غرور پټې کړي وي. خیر ده ته ماته معافي وکړه. کوم دې الله معافي راته وکړي. زه ستا نه هېڅ نه غواړم. هر څه ستا دي. ورځه وروره ما بخښلی یې ته هم بخښنه کوه. ورځه ورځه. د ده کور ته به یو 100,000 روپۍ ور ولګې چې د خپل ځان تداوي پرې وکړي او خپل علاج پرې وکړي. یا الله کله چې زما د ژوند د ټولې هستۍ قیمت یو غړپ اوبه وي دا د تکبر او غرور نه ډک ژوند څه په درد خوري. یا الله له دې وروسته هغه سړیتوب زور او قوت زما په برخه کې چې د اسلامیت افغانیت او انسانیت په خدمت کې واوسم. آمین آمین.